د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په یوه ایکس سپیس کې ویلي: پاکستان په فکري او نظریاتي توګه مات شوی دی. بلوچستان یې نه مني، پښتانه یې نه مني، بلتستان یې نه مني او آن خپله پنجابی هم خپلو کې مات دی. فقط یو ګډ ته اړتیا ده او ژر به رامنځته شي. یوازې پښتانه نه دي بلکې نور قومونه هم د یوه هیواد په توګه د پاکستان وجود نه مني، چې دا یو واقعیت دی چې خیبر پښتونخوا د پنجاب په استعمار کې ده، چې له اټک تر پېښور، کابل، کندهار، ننګرهار، خوست برید پر یوه واحد ولسي وجود برید دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر همدا راز ویلي چې ټي ټي پي په پاکستان کې زړه موضوع ده او دغې ډلې د 2006 او تر 2010 کلونو ترمنځ هم د پاکستان پر مهمو پوځي مرکزونو بریدونه کړي دي. کابل او راولپنډۍ هیڅکله د یو بل ملګري کېدای نشي او د کابل په واک کې چې هر څوک وي هغه به د اسلام آباد مخالف ګڼل کېږي.